نو چې کله ته د الله په ذکر کې لګیې په ژبه او دغه شان عباداتو کې په زړه کې لګیې شیطان تا نه لرې دی ځکه چې دی الخناس دی د دې یو دا خبر راووته چې زموږ دشمن ډېر بزدله دی څه نښه ده چې بزدله دی پټي خو دا راته ووایم کمقل نه دی داسې نه چې ته دا ووایې چې زه بزدله دی مزي دي بزدله دی خو کمقل نه دی ګورې موقع ته ګوري او دی چې دا پټ شو که نه خناس کې یو بله معنی پرته ده دا همیشه پټېدونکي ته نه وایي دی پټېږي لږ صبر وکړئ یو بله حمله به د باندې کوي یا الله د کم وخته پورې به دا زمونږ او د ده سره دا د ده په منځ کې دا پهلواني او دا پرزول رواني دا د مرګه پورې ده بلکې حدیث کې راځي که نه چې ابلیس د ټولو نه لوی زور اخري چې کومه ضربه تاله در کوي که نه هغه سټ چې بلکل د تنې نه جدا کوي هغه به د زنکدن په وخت کې دغه ټیم کې دی سخت کوشش کوي چې د ده په ژبه کلمه را نه شي دی په الله باندې ښه ګمان ونه کړي چې دی داسې څه کفریه ټکې ووایي دی څه د بدګمانۍ خبره وکړي دا شیطان دغه ټیم کې غواړي ورته پته ده ځکه ته پته ده چې دی اوس په آخرت کې قدم ایږدي نو چې دا قدم د تباهي سره کېږي نو خپل دشمن هغه ته کمقل مه ګڼه ډېر بیداره دی ډېر هوښیار دی خو الحمدلله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الله وی زما په بندگانو ستا زور نه رسي الله ګورې دی شیطان له زور نه دی ورکړی خیال هم دی که نه موږ په خبره هم کړی موږ وی که نه چا ته یې زنځیر اچولی دی سهار مانځلی یو سړی نه راتلو دی چې موږ ورلو خپې ولې دی کټ ته تړلی لیدلی دی چېرته دی الله محدود کړی دی وسوسو پورې بس اوس که چېرته الله دله طاقت ورکړی وی د پړو او د زنځیرونو نو هسې هم د دې بعضو دا حال دی چې لا بیا به ګورئ څه حال خو چې موږ ټلیفون کولی وو چې هغې ته یې پړي اچولي دي بیا خو به خبره بلکل ختمه وه دا الله رحم کړی چې دله زور نه دی ورکړی خبره صرف هغه وسوسې پورې چې په وسوسو یې زموږ دومره تباهي وکړه نو چې دغه بل زور سره چې بیا به ګورئ څه کوئ نو ډېر خطرناک دشمن دی هوښیار اوسئ هوښیار یو طریقه ده دا ده درته موقع مناسبت وي یو طریقه دا ده چې په عباداتو سړی دوکه کوي او دا مناسب دا وخت ولې مناسب دی الحمدلله موږ روجي تقریبا ختمې کړې تفسیر دوره موږ ختمه کړه په دې دې اوس دوکه نه کړي چې بس هغه څه چې وخت ورته وکړو بس ته بزرګه او بس ته ای مفتیه او بس ته ای مفسر د قرآنه نور لږه دمه وکړه لږ دې ګناهونو ته واپس شه دا منځونه نور پرېږده نه ما ته اوس ته ډېر هوښیار دی ګوره په کوم طرف دله راځي بس دی 2 میاشتې تا قرآن بس لږ ستا د دې بدن په تا حق نه دی مونځ او مونځ دا بدن دا د خپو د دردونه او دا په دې طرف به دله راشي رو د دې عباداتونه به دې واړوي یو دا خبره د روجي په اختتام کې ذهن ته راځي نو چې ګورې دا اول نه درته ما بیان کړه ګوره او که بیا هم تاسو د هغه په چال کې رالی نو دا به ستاسو ډېره لویه بدبختي ځکه چې ما راته هغه خبره هم بیان کړه چې دا خبره روجي په آخره کې یا د اکثرو عباداتو په آخره کې ذهن ته د دې شیطان د وسوسو د لاسه راځي